کاري صاحب موږ په د عربي ملکونو کې اوسېږو. کله چې افغانستان ته ولاړ سو نو موږ خو دغه عادت جوړ شوی دی چې کله مو ډېر وخت مو د لیچر کړی دی د تعویض و د څاښو دا شیان دلیل نه استعمالوو نه. نو کله چې افغانستان ته ولاړ سو چې دا خبره موږ وکړو چې قرآن شریف خپله وایاست خپله یې کوئ وایي تاسې اوښتي یاست تاسې واګیان سوي یاست تاسې دا یو خو داسې ده یو ګرانې خورې الله جل وعلا دې د تاسو د عقایدو نورم حفاظت وکړي. دا اصلا کې توحید همدا ده، ایمان همدا ده، تعویض په اسلام کې نشته. دا خبره وایي تاسې واګیان سوي یاست. دا خبره زه پوره کړم بیا دلته خلک غلط مطلب ځینې اخلي چې قاري صاحب هم وهابي سوی ده نه بیا په موږ هم دا ټاپه لګوي نه. تعویض نه ده. په ټول عمر پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم نه ده او نه د صحابه و چاته تعویض ورلیکلی چې په غاړه کې جوړن کړي غوا ته او موټر ته او بل ته دا نشته. دا په اسلام کې بیا دا په نن اوس زموږ بعضې علماو چې جواز ورکړی دی یو تعویض د یو چا دپاره دا نن زمانه کې چې څومره تعویضګر دي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي دا یو هم په اسلام کې روانه دي. د دې تعویضګرو ملایانو نه کوډګر هم استفاده کوي، جادوګر هم استفاده کوي، ساحران هم استفاده کوي، بېدین نه خلق به وي دکان به یې خلاص کړی. دا اوس امر بالمعروف ته د خدای جل وعلا اجر ورکړي په ګران افغانستان کې او الله جل وعلا دې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي او په افغانستان کې د الله مضبوط او قوي کړي. پسې دا نن پرون مې کتل یو نیم سل کوډګر و جادوګر و دا ساحران یې نیولي وو. الله دې دوی ته توفیق ورنصیب کړي. خدای جل وعلا دې دا داسې ظالمان دي د مؤمنانو د میړه او د ښځې ژوند ورخرابوي، د مور او د بچیانو، د پلار او د ښځې، د قریب او د دوست. دا نن زمانه کې ټول علما باید په دې باندې فتوا ورکړي چې په نن زمانه کې څومره تعویضونه دي که املا کوي که جادوګر ساحر کوډګر کوي دا ناروا دي او دا په اسلام کې نشته. دا یوه خبره. اوس راځو دا څاښت ورته وایي دا جایز ده. دا څاښت نه ده چې یو شی ولیکي او بیا یې په اوبو کې واچوي یا اوبو ورباندې دم کړي دا بیا پروا نه کوي. یو شی راواخلي خو تر ټولو بهترین عمل هغه دا ده فقرؤوا واذا قرئ القرآن. الله داسې نه دي ویلي چې فاکتبو ولیکئ، قرآن ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ښه تعویض څه شی ده؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. له هر لمانځه نه وروسته یو ځل ووایه او د سهار او د ماښام له لمانځه نه وروسته یې درې ځلې ووایه. دا تر ټولو نه بهترین تعویض ده او تر ټولو نه بهترین نجات ورکوونکی شی. نو دا شیان چې دي دا نن زمانه کې چې په پښتنو کې رواج د ګرانې خورې نسته که څوک درته وایي چې اوښتلی ورته در دې اوښتلو مې قربان کړي. او ما سره دا خبره باندې کاري صاحب همیشه جنجال و کوچنی به ناجوړه سو بیا وزغلو وي هلته زیارت ته بیایو او نه پلانکي څاښ مو واخیستی پلانکي. نو ما به ورته ویلم هلته قرآن شریف خپله ووایاست. الله تعالی وایي تاسې ووایاست دا د ویلو دپاره راستول سوی دی او دا د ورځې تر قیامته پورې دا کتاب دی دا زموږ دپاره یوازې صلی الله وسلم چې راستول دي هغه خو زمانې لپاره نه و دا د ورځې تر قیامته پورې دی. ما به دا خبره کوله نو دوی به ما سره ټولو به جنجال سره کوي وایي تاسې اوښتي یاست عربو ملکو کې. مننه خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. تاسو وری باید احتیاط وکړئ د مو خلقو سره د پښتنو سره. هغه فرخنده خو به مو په یاد شهیده فرخنده خدای جل وعلا دې د دې شهادت قبول کړي. په کابل کې یوه زنانه وه همداسې یو کوډګر و جادوګر و ساحر د دې قبرونو منجورانو ته یې ویلي و چې دا کفر و شرک مه کوئ دا ناروا اعمال مه کوئ. نو هغې غریبې ته اوازه یې جوړه کړه پسې اله قرآن یې وسوځه او توهین. زموږ خلک خو همداسې جذباتي خلک دي وروره ټول خلک په قتل باندې اخته سول په شهادت یې ورسول. نو داسې نه وي چې تاسو یې سبا په دغسې ځای کې راګیر کړي وي. په احتیاط سره ورته وایاست. داسې مه ورته وایاست چې دا تعویض ناروا ده، داسې مه ورته وایاست چې دا کار دې ناروا ده. دا د ناروا لفظ یې رادې خواته کړي ورته وایاست چې دغه کار بهتر ده، دغه کار وکړه پیغمبر علیه السلام دغه کار کړی، صحابه و دغه کار کړی ده، تابعینو دغه کار کړی. داسې وایاست ښه جنجال مه کوئ. کاري صاحب ستا لایفونه بخیر ډېر ګورم بخیر ډېر چې ستاسو سره موږ د کوچنیوالي سره د ملایانو سره د الله د رضا لپاره ډېره مینه لرم د علماو سره د الله تعالی چې په د هر کې کامیابه کړه. ستاسو هغه ګورم تر هر دښمن دې الله پاک لاس پورته کړه. نو دا به مې همیشه ورسره ما به دا ورته ویلم دا چې دوی د تعویض دا قرآن شریف دی دا خپل وایي وایي نه دا خو د ملایانو ته تعویضونه کوي دوی خواري کښلي دي دوی دا شیان پخ کړي دي. نو ما خو چې څوک چې ډېر یې ووایه ته هم پخولی شې نو خو دا خو ما ستا په ګاز یې پخ کړي دي که په اور پخ کړي دي. ځینې به داسې کاري صاحب ځینې به داسې کورنۍ دي چې دا سپېژنې د موږ په خپلوانو کې دا تعویضونه خپله لیکي. دغسې کورنۍ د خانداني سره دغه تعویضونه لیکي دغه تعویضونه کوي. هغه څه وایي هغه
کورنۍ څه وایي چې یو څوک مننه ګرانې خورې مننه الله پاک مو چې یو څوک یې قاري صاحب ما خبره وه چې یو څوک مشکې یو پاڅ یاسې وایي چې موږ دومره هوسۍ وایي دا به بچ سوي وایي الله اکبر لدينا لوی کوکو قسم په خدای لدينا لوی شرک ابو جهل هم کړی وایي چې د پلانکي تعویض چې به کړی وای لازم به زوی پیدا سوی وایي چې لور پیدا سي وایي چې د پلانکي تعویض چې اخیستي وای لازم به نو داسې زه ما به دا ویل همدا عقیدې دا دي شیو دي رافضیان او عقائدي دا دي مسلمانان او عقائد دي الله دې مو خاننه الله پاک مو وسات خدای مو حفاظت نصیب کړه قدرمن سي دا شیان دپاره به کار کوو د دې شیانو دپاره دا دي دا ناروا اعمال دا بدعات دا خرافات دا به ټول مؤمنان مسلمانان یو بل ته لاس ورکوو که خدای کې ویل یا الله جل وعلا د حقیقي دین په طرف باندې زه خپله حنفي یم ولا که وهابي یم یا به سلفی یم الحمدلله حنفي یم دغه کارونه په خدای قسم د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې ناروا دي دا په اسلام کې نسته دا په قرآن کې نسته دا په دین کې نسته دا په شریعت کې نسته حنفي یم پلار مې حنفي د خاندان احناف دي الحمدلله وګډه سره به دا کار کوو دا کار دا اوس ګورې داسې کله د تاسو د دین خلاف کار کوي تورته دمه کولی شاید د وهابي ټاپه در باندې لګوي ولې الله بندګانو یعنې دا توحید یوازې د وهابیانو کار ده عمر جان نو کوم دغه وهابیتوب چې شرک ته شرک وایي نو بیا خو امام ابو حنیفه رحمه الله تر ټولو لوی وهابي و امام ابو حنیفه رحمه الله په ټول عمر دا کارونه کړي دي په خدای قسم کې کړي امام شافعي صاحب دا کارونه کړي په خدای قسم کې کړي نو الله دې موږ ته هدایت را نصیب کړي الله پاک دې موږ ډېر شیان هلته رواجي دي هلته داسې دغه خور دغه خبره حقیقت وکړله یو بعضې کورنۍ دي وایي موږ ته دا تعویضګیري او دا دمونه دا په میراث را پاتې دي او دی به شیل دبی دا داسې که نه ده نو الله دې هدایت را نصیب کړي خدای جل وعلا دې هدایت را نصیب